د پاشتان بند د اوبو په زیرمه کولو سره به تر ځمکه لاندې اوبو کچه لوړه او کرنیزې ځمکې به خړوبې شي. د افغانستان اسلامي امارت د اوبو مهارولو او مدیریت لپاره قوي هوډ لري او دا کار یې له لومړیتوبونو څخه دی. په تیرو 12 لسیزو کې د جګړو، سیاسي او اقتصادي بېثباتۍ، اقلیمي بدلون او ورځ تر بلې زیاتېدونکي نفوس هغه لاملونه وو چې افغانستان یې له سختو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. نو اوس اړتیا ده چې د هېواد ځان بسیاینې، ټولنیز او اقتصادي پرمختګ لپاره د نورو برخو ترڅنګ اوبه مهار او په دې برخه کې پراخه پانګونه وشي. په دې برخه کې د افغانستان اسلامي امارت د تیرو څه باندې 3 کلونو په بهیر کې کوټلي ګامونه اوچت کړي دي. په همدې موخه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني بردر اخوند له لوري د روان 1403 لمریز کال د سور میاشتې په 9 نیټه په هرات ولایت کې د پاشتان بند د پاتې چارو د پیل پرانیسته وشوه. محترم ملا صاحب په همدې موخه جوړو شوو مراسمو ته وویل د پاشتان بند د هرات ولایت لپاره یوه مهمه او حیاتي پروژه ده او اسلامي امارت یې په ټول توان بشپړولو ته ژمن دی او هڅه کوي چې په پوره اخلاص سره چارې په عمل کې بشپړې کړي. اوس مهال د دغه بند چارې بشپړېدو ته نږدې دي او د اوبو زیرمه کول یې پیل شوي دي. دغه بند به شاوخوا 450 میلیون متر مکعب اوبه ذخیره، 13,000 هکټاره ځمکه به خړوبه او 2 میګاواټه برېښنا به هم تولید کړي چې دا مهال یې سلګونو او له ګټه اخیستنې وروسته به زرګونو کسانو ته د دایمي کار زمینه هم برابره کړي. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې په زابل ولایت کې د عمري بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو او په نږدې راتلونکي کې به په کابل ولایت کې د شاوروس بند هم ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې څو چنده کړم